نه کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې ونغښتي وئ زه بیح الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په موبایل کې هر نوع ډیلیټ شوي شیان بیرته راپیدا کړو هغه که ویډیوګانې وي هغه که تصویرونه وي هغه که زنګونه وي همداشان هغه که میسیجونه وي هغه که نمبر وي نو تاسو کولی شئ چې په خپل وار سره او خپل وخت سره یې بیرته راپیدا کړئ نو مینوالو ټوله طریقه په دې ویډیو کې درته ښیم تاسو دغه ویډیو له موږ سره در پایه وګورئ او دغه ویډیو تعقیب کړئ انشاءالله چې تاسو ته به زبردسته وي او تاسو به له دې څخه استفاده وکړئ مینوالو د دې طریقې لپاره تاسو مینوالو یو اپلیکیشن ته اړتیا لرئ تاسو ګورئ مینوالو موبي سیور دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ په پلی سټور کې پیدا کړئ او که چا په پلی سټور کې پیدا نه کړ نو زموږ د ویډیو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ او د هغه ځای تاسو مینوالو ډاونلوډ کولی شئ هلته ما ورپسې لیکلي ایپس او ډاونلوډ نو تاسو به هغې باندې کلیک وکړئ مینوالو کله مو چې ډاونلوډ کړ نو داسې شکل به یې په موبایل کې راشي نو کله چې راغی دلته به مینوالو تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړل دلته به انتظار وکړئ مینوالو نو دلته مینوالو تاسو ګورئ دلته ما ته لیکلي لومړی فوټو اینډ ویډیو همداشان دوهم دا ایس ایم ایس او دریم دا کنټاکټس همداشان کال لوکس واټساپ ایس ټي کارډ تاسو میموري کارډ هم په دې کې ریکور کولی شئ همداشان واټساپ هم ریکور کولی شئ نو کوم شی چې تاسو ریکور کوئ په هغې تڼۍ باندې به مینوالو تاسو کلیک کوئ تاسو ګورئ مینوالو لومړنی اپشن فوټو اینډ ویډیو دې باندې کله چې کلیک وکړل تاسو ګورئ مینوالو دا دی دلته لګیا دی 18 %، 100% لاړ دی دلته ګورئ مینوالو تقریبا جمله دې شي تاسو ته ښیم تاسو ګورئ مینوالو 6425 شیان دغه اپلیکیشن سکین کړ نو دلته یې موږ ته راواړول نو که چېرته مینوالو تاسو دغه سیو کول غواړئ دلته به مینوالو تاسو سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ دا به سلیکټ کړئ کله مو چې سلیکټ کړ نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه سیو کوئ خپل ګیلرۍ ته نو تاسو همداشان کولی شئ چې ایس ایم ایس هم دلته په دغه باندې مینوالو ریکور کړئ همداشان کنټاکټ نمبر یې تاسو څخه که چیرې ډیلیټ شوي وي دا هم تاسو کولی شئ همداشان که چیرې تاسو میمورۍ کې کوم شیان درنه ډیلیټ شوي وي یا ړنګ شوي وي نو تاسو کولی شئ چې ایس ډي کارډ هم ریکور کړئ نو په دغې طریقه باندې تاسو مینوالو تر ټولو ښه ریکوري چلولی شئ مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ همداشان که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله و امان